جمان دے پا ہر چا بندی ڈر گران دے پنچپیریانو وہابیانو بریلیانو تا توفان دے ورطا تر درد اسمان دے سنف مثل دزماری دے زمون شیخ رحم اللہ. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللہ تعالیٰ پا قرآن کریم کی فرمائلی دی چی ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی پا مومنانو باندی پا مقرر وقتونو کی المنز فرض دے. دا سہار دا المنز دا پارا وقت مقرر و متعین دے، دا ماسپخین دا المنز دا پارا وقت متعین دے، دا مازیگر دا المنز دا پارا وقت متعین دے، دا مازیگر دا المنز دا پارا وقت متعین دے، او د ماخام د المنز د پارم وقت متعین دی او د ماخستن د المنز د پارم وقت متعین دی. لیکن کچا د کوم عذر د وجنه په خپل وخت کې المنز ونکړو، مثلا ودو یا ترنه هیر شویو یا بغیر د عذر نه قصدن المنز قضا کړو، نو چې د مکروه وختونو نه بغیر په بل هر وخت کې ورته وریاد شي او یا ورته الله پاک د توبې توفیق ورکي، نو په امغه وخت کې دی قضایی راوړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من نام عن صلاة او نسیها فلیصلها اذا ذکرها او استيقظ، څوک چې ویدو او یا په هیره ترېنه لمونځ قضا شو، نو چې کله ورته وریاد شو یا د خوب نه راویښ شو، نو د دې لمونځ قضایي دې راوړي. نو چې لمونځ قضا شي جبیره صرف دا ده چې د دې لمونځ قضایي به راوړي. که سل منځونه قضا شوي وي نو په قضایي کې به سل منځونه کوي، او که زر قضا شوي وي نو زر قضایي لمنځونه به کوي، او که یو لک قضا شوي وي نو یو لک لمنځونه به په قضایي کې کوي. او د حضرت انس رضی الله عنه په یو روایت کې راغلی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د چانه چې په هیره سره المنز قضا شو نو د قضایی المنز کفاره صرف توبه او استغفار نه ده، بلکې لا کفاره لها الا ذالک. د قضا شو المنزونو کفاره صرف د دغه المنزونو را ګرځول دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل عملم همداو چې قضا شو المنزونه به را ګرځول. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې ان المشرکین شغلوا رسول الله صلی الله علیه وسلم عن 4 صلوات یوم الخندق. مشرکانو پیغمبر علیه السلام د څلورو لمونځونو نه د خندق په غزوه کې مصروف کړو. پیغمبر علیه السلام د مشرکانو سره په جهاد مصروفو، نو 3 لمونځونه ترېنه قضا شو، ماسپخین، مازیګر او ماښام. ماخستن نو قضا شوه، د شپې یو څه حصه تیره شوه، نو حضرت بلال رضی الله عنه ته وفرمیل چې اذان وکړه. حضرت بلال رضی الله عنه اذان وکړو، بیا اقامت وکړو. نو د ماسپخین د لمونځ قضایي راوړه، بیا د مازیګر د لمانځه دپاره اقامت وکړو، نو د مازیګر د لمانځه قضایي راوړه، بیا د ماښام د لمانځه دپاره اقامت وکړو، نو د ماښام د لمانځه قضایي راوړه، بیا د ماخستن د لمانځه دپاره اقامت وکړو، نو د ماخستن لمونځ ادا کړو. د ماخستن لمونځ نو قضا شوی، لیکن د قضایي لمونځونو سره یو ځای ادا کړو. له دې وجې نه راوي 4 لمونځونه ذکر کړو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لمونځونو قضایي راوړه. اوس دلته 2 غلط فهمیانی دي، خلک 2 غلطې خبرې کوي. اول بعضې خلک وایي چې لمونځ چې قضا شي نو قضایی نشته، بلکې کفاره توبه او استغفار ده. او دا خبره ځکه غلطه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قضا شو لمونځونو په بدل کې لمونځونه کړي دي، یوازې په توبه او استغفار اکتفا نه ده کړې. او دوهمه غلطه خبره دا ده چې بعضې خلک یو دروغجن روایت پیش کوي چې من قضا صلاة من الفرائض في آخر جمعة من شهر رمضان كان ذلك جابرا لكل صلاة فاتته في عمره الى 70 سنة. چا چې د رمضان المبارک په اخیری جمعه کې 15 منځونه راوګرځول نو د 80 کالو د قضا شو المنځونو کفاره ده. دې ته په عرف کې قضای عمری وایي. دا روایت ګورئ بالکل دروغجن او موضوعي ده. مولا علی قاری رحمه الله په الموضوعات الکبرى صفحه 242 رقم الحدیث 953 حرف المیم کی فرمایلی دی چې دا روایت باطل قطعا
قطعا دا روایت باطل ده لأنه مناقض للإجماع ځکه دا د اجماع سره ټکر ده على أن شيئا من العبادات لا يقوم مقام فائتة سنوات. همدارنګي شاه عبدالعزیز الدهلوي رحمه الله فرمایي چې الخامس أن يكون الحديث مخالفا لمقتضى العقل والنقل وتكذبه القواعد الشرعية مثل قضاء العمري ونحوه. بعضی احادیث داسې وي بعضی د حدیث د موضوعي والي یو علامه دا ده چې دا د مقتضا د عقل او د نقل نه خلافي او د قواعد شرعیه تکذیب کوي لکه د قضاء عمري په باره کې چې خلق کم روایت ذکر کوي. العجال النافعه 10 نمبر صفحه في بيان قرائن وضع الحديث. مفتی الثقلین مفتی محمد فرید رحمه الله فرمای چې مروجه قضاء عمري نه د حدیثونه ثابته ده او نه د فقه نه بلکې د قواعد حنفیه نه مخالفه ده پس دا لمونځ بدعت سیئه ده. نو د چانه چې لمونځونه قضا شوي وي هغه د خپل لمونځونه وشماري که زر لمونځونه وي همدا دې راوګرځئ او که یو لک وي نو دا ټول دې راوګرځئ او که د شمار نه وتلی وي نو په غالب ګمان دې ورته اندازه ولګئ. هر ورځ دی د هر لمانځه سره یو یا دوه یا درې قضایي لمونځونه کوي. مثلا د ماسپښین د لمانځه سره دی د ماسپښین یو یا دوه یا درې قضایي لمونځونه مو کي او نیت دې دا وکړي چې د اخري قضا شوي ماسپښین لمونځ قضایي راګرځوم. دارنګې د مازدیګر نه د مخکې یو یا دوه یا درې د مازدیګر قضا شوي لمونځونه راوګرځئ. ماښام نه د وروسته ماخوستن کې هم داسې که تر مرګه پورې د ده حساب پوره نه شو نو د فدیې وصیت دې وکړي. که د چا مشر مړ شوی که وصیت یې کړی وي نو د هغه د وصیت مطابق د فدیه ورکړي او که وصیت دې نه یې کړی نو ورثه دې د خپل طرف نه د هرې ورځې د شپږو لمونځونو فدیه ورکړي و د واجبو فدیه هم پکې شته د 3 رکعاته وترو واجبو او د فدیې د یو لمونځ فدیه دومره ده لکه د یو کس سرسایه یعنی د 2 کیلو وړو یا د دې د 2 کیلو وړو یا د دې د قیمت په مقدار.